یوې داسې سیمې ته راغلي یو چېرته چې د افغانستان د پرمختګ او ویاړ لپاره مختلف څیزونه څپلکې څپلۍ او د زنانو لپاره سینډل او نور پیزارونه برابریږي. اوس لکه سنډل شوې داسې لیزري دي مخکې چلېدلې اوس فینسي دي مختلف دي. زمونږ عموما خام مواد چې دي ټول د بهرنیو هیوادونو څخه راځي چې د هغې جملې نه ایران نه زیات راځي، پاکستان نه راځي، چینایي موادو نه استفاده کوو په تولیداتو کې. اوس الحمدلله په ځان باندې فخر کوم چې وزاره کابل کې یو شرکت د ټول مسؤلیت زما په لاس کې ده الحمدلله او کار کوم. ستړي مشئ د سټار شاین درنو لیدونکو په دې تمه چې روغ او جوړ به اوسئ، چارې به ښې رواني. نن مو یو ډېر جالب سفر کړی او یوې داسې سیمې ته راغلي یو چېرته چې د افغانستان د پرمختګ او ویاړ لپاره مختلف څیزونه مختلف شیان تولیدیږي. راغلي یو د کابل ولایت د پارکې صنعتي سیمې ته چېرته چې مختلفې کمپنۍ مختلف شرکتونه وجود لري، خو موږ پکې درته یو داسې شرکت انتخاب کړی چېرته چې ستاسو د ورځنۍ ښکلا او ضرورتونو د پوره کولو لپاره څپلکې څپلۍ او د زنانو لپاره سینډل او نور پیزارونه برابریږي. په دې شرکت کې به نن د شرکت له کارکوونکو استادانو او همدا ډول د دې شرکت له رئیس سره غږیږو، د دوی پر کار، د دوی پر کسب او د څپلکو جوړولو پر قسمونو باندې به غږیږو. تاسو به د څپلکو قسمونه او ډیزاینونه هم ښایو او د دوی سره به د دوی پر کار او د دوی پر دغه تجارت هم خبرې کوو. له موږ سره اوسئ تر څو د ټولو استادانو سره او د دې شرکت له رئیس سره تاسې وغږوو. الفا ساپې د څپلکو جوړولو شرکت دی. مخکې مې درته یادونه کړې ده په لومړیو کې چې راغلي یو د څپلکو جوړولو شرکت ته، او اوس نو د دې شرکت د څپلکو د جوړولو استاد سره ولاړ یو، کوم چې دغه شرکت د څپلکو د جوړولو مسؤلیت او هغه رهبري له ځانه سره لري. د سره به لومړی ښه راغلاست ستړي مشي کوو، د ده پر پېژندنه به تاسو سره غږېږو، له هغې وروسته بیا د ده کار ته راځو. استاد محترم ستړی مشي. جوړې رب خیر تکړه ډېره زیاته مننه. استاد محترم که لومړیو کې درته د ځان په اړه ووایي، ستاسې نوم او د اوسېدو د ځای او د خپل معرفت او تعارف په اړه راته ووایي. مننه وروره. ایمان نوم آصف ده، بغلان ولایت یم. بغلان ولایت آصف. ډېر زیاته مننه. ټول دی افغانستان یو. استاد محترم د خپل کار په اړه که راته ووایي، څومره وخت کېږي د څپلکو جوړولو کار کې او په دغه کسب کې مصروفه یې؟ تقریبا 10 کاله ما په پنجاب کې کار کړی ده او دا 9 کاله کېږي چې زه کابل ته راغلم ته کار کوم. 10 کاله تقریبا په پنجاب کې کار کړی او 9 کاله په کابل کې. دې کې دغه 10 کاله په شاګردي او 9 کاله په فکر کوم استادي. بالکل همداسې ده ځکه چې په پنجاب کې ته وي نو ممکن هلته شاګرد وي. شاګرد هم هلته بالکل همداسې ده او دلته اوس فضل خدای. اوس چې استادي کې د شاګردۍ د وخت احساس څه و، اوس د استادۍ احساس څه دی؟ والا بس شاګردي و او د استادۍ کې ډېر فرق دی. بس اوس الحمدلله په ځان باندې فخر کوم چې وزاره کابل کې یو شرکت د ټول مسؤلیت زما په لاس کې ده الحمدلله او کار کوم. ډېره مننه چې د خپلې استادۍ او شاګردۍ په اړه د معلومات راکړې. خو دلته یو ملګری لګیا دی کار کوي. لومړی خو ته سلام کلام وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې. خیر اوسه. نوم دې څه دی؟ تواب. تواب خان دغه کوم کار کې چې مصروفه یې دې څه ویلی شي ستاسو په مسلک کې؟ دا زموږ مسلک دی د پینټ ویل کېږي. پینټ ویل کېږي. ډیزاین مسلک دی، یعنې څپلک به موږ ډیزاین اچوو. ته د خپل کار هم کوو چې تا د کار نه ونه بس استاد را سره د نور معلومات اخلو. استاد محترم پرنټ دا د دوی برخې یا دغه څپلکې د جوړولو د کار څوم پړاو دی؟ لومړی پړاو دی، دوم دی، دریم دی؟ دا تقریبا دوم پړاو ده. دې نه مخکې کوم پړاو وي؟ دې نه پرس ته ځي، هلته پرس کې کټ کېږي، بیا هلته راځي دا پرنټ کېږي. مطلب پرنټ او پریس او بیا کټ کېږي او هغې نه مخکې پروسې به بیا ځي؟ بیا دې نه بعد ځي ماشین ته ځي، دا هلته بیا تل کې لګېږي. دا ملګری چې تا سره کار کوي د دې هغه معاش دا حساب څنګه وي؟ دې معاش نه ده، دا هم په ټیکه کار کوي. ټیکه کار کوي. ټیکې په اندازې څومره کار کوي هومره پیسې ورکوي؟ هومره زیاتې پیسې ورته او د خپل همت داسې د څومره دی کولی شي. ملګرو دا نو د دوی هغه خپل مسلک د خپلو کې پوهېږي. کیمرامین به درته دغه د پرنټ هغه پروسه لږ وښایي چې دا څه ډول سره مخکې ځي. دلته یو ډول رنګ اچولی دی، سپین رنګ دی او پرنټ ورلاندې ږدي یو نری غوندې کاغذ دی شین. هلته یو چاپ شته دی، دوی خپل دغه د شرکت لوګو ده او هماغه وځي. له هغې وروسته نو بیا دا دوهم پړاو درېیم او همداسې ځي. نو
تر دې چې څپلکې برابر شي او هغه نو بیا بازار ته وړاندې کېږي او دوی ته یو څه عاید لاسته راځي. نورې پروسې هم درته ښایم زموږ سره اوسئ. درنو لیدونکو دغه یو بل بخش دی د همدغه الفا سپی د څپلکو جوړولو د شرکت کوم کې چې زنانه مصروف دي او زنانه کار کوي. دا نو یو ښه خبره ده ځکه چې هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري او د کار لپاره داسې ځوانان نه لري چې د هغې د کور لپاره یو څه حلاله نفقه وګټي، نو واقعیت د دې رئیس سره داسې یو احساس شته دی چې هغې خلکو ته د کار زمینه په پوره اسلامي حجاب او اسلامي پرده کې برابر کړی دی. ورځو به دننه د دوی دغه کار به هم درته ښایو چې دوی کوم کار مخ ته وړي او د څپلکو جوړولو کومه پروسه په خپلو لاسونو په خپلو مهارتونو سره برابر وي. درنو لیدونکو دای د زنانو بخش دی کوم کې چې زنانه د څپلکو جوړولو پروسې مخ ته وړي او خپل مهارتونه دلته د خپلو ګوتو او ماشینونو څخه وباسي. غوښتل مو له هر یو سره جلا جلا خبرې وکړو، خو دا چې زمینه نه ده مساعده نو استاد را سره دی، له استاد سره به غږیږو. کاریګر په کار لګیا دي او مصروف دي، نو په خپل کارونو کې هر یو هغه خپل مسلک خپل کار پیژني او لګیا دي خپل کارونه کوي. کیمرامین به درته ښایي چې دوی کومه پروسه مخ ته وړي، کوم کار مخ ته وړي. ځینې ملګري نو اوزګار هم ولاړې ځکه هغوی هغه کوم کار چې هغوی ته سپارل شوی هغه ختم کړی دی او لا تر اوسه نو ورته بل کار نه دی سپارل شوی. استاد محترم دې ماشین ته څه ویلی شي؟ دې ته ماشین چاپیو پیو ماشین د چپلکو. پیو ماشین څه د نمونه لږ سخت خیر موږ به زده کو در سره. دلته نو استاد ډېر تیز لګی دی او د څپلکو څه پټې بندوي او دا به د کیمرامین وروسته ښایي. څپلکو په ډیزاینونو کې مو کوم ډیزاین څپلکې خلک ډېر خوښوي؟ دا مختلفه دي. زه به تاته اوس لکه سنډلز وې داسې لیزري دي مخکې چلېدلې، اوس فینسي دي، مختلف دي. د زنانو څپلکې په بازار کې او د نارینه‌و څپلکې په بازار کې کومې ډېرې وځي؟ زیاتې بچګانه او دخترانه وځي. ماشومانه د بچګانو او دخترانه مطلب فارسی لفظونه دي، زه به د پښتو ته وایم. مطلب د ماشومانو د انجونو د هلکانو څپلکې ډېرې وځي. دغه قیمتونه چې ستاسې ټاکې ورته په بازار کې به نور شرکتونه هم وي، آیا کله داسې شوي دي چې څپلکې مې ورته له بازار واپس شوي دي؟ نه فضل خدای داسې نه کوي. وځي که نه؟ ښه دننه ورځو د ماشین طرف ته دغه کیمرامین به هم راشي، زه ستاسو دغه د کار پروسه به لږه لیدونکو ته وښایم. ډېره مننه، راځه. ستړی مه شي، خیر اوسئ. زه پرې کار هم کوم، زه به سره روان یم. دغه مواد دي درنو لیدونکو، کیمرامین به پکې لږ درته نږدې نه راواخلي چې یو ډول سپین مواد دي. استاد محترم دی خو راشه، دغه سپین مواد ته څه ویلی شي؟ دا آیسو پولی ده مواد. آیسو پولی خپل کمپیوټر لري، هغه جنا د ګرامونه ورکول کېږي هر جوړې ته. نو دې ته د کمپیوټر نه امر کېږي چې مثلا دغه اندازه مواد باید وویستل شي د ماشین نه.
د الفا صافي د څپلکو جوړولو شرکت رئیس نو یو څه بره دی او په دوهم منزل کې ځان ته ځای برابر کړی زه به ورځم او د ده د کاریګرو استادانو او ښځینه او کارکوونکو هغه د کار صحنې او د هغوی هغه معلومات مو هم درکړل. اوس نو ورځو له ده سره د ده پر کاروبار غږیږو او د ده پر بازار ورسره غږیږو چې څنګه روان دی. له موږ سره اوسئ او له موږ سره راځئ درنو لیدونکو ورځمه دغه لارې هم لږه جګه ده خو بیا هم کوشش به کوو چې تاسو ته د څپلکو جوړولو دغه ټوله پروسه او دغه د کاروبار ټول سیستم وښایم. امان الله صافی د الفا شوز پروډکشن کمپنی رئیس ورسره ناست یو ورسره خوا کې دی له ده سره به ستړي هم کوو د ده پر کاروبار او ژوند ورسره هم غږیږو. سلامونه صافی صاحب محترم ستړی یم. سلام ستړی یم تاسو خاص صحت هم ښه ده ډېره زیاته مننه کور مودان راغلی یو ستاسې شرکت ته ستاسې کمپنۍ ته ستاسې له استادانو ستاسې له کاریګرو او ستاسې هغه د کار وسایلو توکي مو ټول ولیدل. اوس غواړو تاسو سره په یو څو خبرې وکړو او په دې هیله چې پوره معلومات او هغه معلومات موږ ته راکړي تر څو زموږ لیدونکي هم ستاسې له معلوماتو یو څه فایده واخلي یو څه برخمن شي ترېنه او ستاسو د دغه شرکت په اړه هم معلومات ترلاسه کړي. صافی صاحب محترم ومو لیدل هلته ډېر مختلف مواد ډېر زیات ځای یې نیولی و ډېر مختلف قسمونه یې درلودل. دغه مواد له کومو هېوادونو راځي که نه په افغانستان کې خپل دي؟ خیر اوسې مننه چې راغلی. زمونږ عموما خام مواد چې دي ټول د بهرنیو هیوادونو څخه راځي چې د هغې جملې نه ایران نه زیات راځي، پاکستان نه راځي، چینایي موادو نه استفاده کوو په تولیداتو کې. دا اوس وخت کې که وګورو افغانستان کې ډېر زیات شرکتونه شته دي، ډېر زیات تولیدونکي کمپنۍ شته دي. داسې کومه زمینه سازي نه ده شوې تر اوسه چې په هیواد کې خپل مواد تاسو ته برابر شي؟ خو دا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته چې وګورئ د دې نظامونه چې کوم راغلل او لاړل دغه په اقتصادي برخه کې مونږ تاسو ته معلومه ده چې زښتې زیاتې ستونزې لرو. دغه کوم مواد چې استفاده کیږي دغه ټول معدنیاتو نه استفاده کیږي، یعنې معدنیاتو نه دغه مواد جوړیږي. نو د افغانستان هغه کوم براله معدنونه چې دي هغه تر اوسه نه دي استخراج شوي او دا زمینه ورته نه ده برابر شوې او هغه کوم چې پټ دي هغه خو لا هسې پاتې دي. که دا راته وایي مواد له خارج راځي د ایران او چین او نورو هیوادونو نه، تاسې خپله اډر کوئ راغواړئ که نه تجاران راوړي او بیا دلته ترې تراس اخلي؟ دلته کولی شي سړی هم خپله راوړي ځکه هلته دغه مربوطه کمپنیانې شته دي او ځینې تجاران هم شته دي چې په دې پارکه صنعتي کې دا مواد راوړي بیا دغه نورو فابریکهدارانو باندې خرڅوي. صافی صاحب محترم که د تولیداتو په اړه مو راته ووایي دلته کوم ډیزاینونه تولیدوئ؟ څو ډوله ډیزاینونه په ځاننۍ کې، نارینه‌یي کې، ماشومانو په څپلکو کې کوم ډیزاینونه دغه نومونه یې که راته واخلي؟ ډیزاینونه خو موږ عموما کوشش کوو چې کوم ډیزاین مشتریان خوښوي همغه ډیزاینونه جوړو. خو ډیزاینونه زموږ داسې محدود نه دي، څومره چې بازار کې کوم ډیزاین خلک خوښوي موږ هغه جوړو. لکه اوس فی الحال موږ تقریبا 15 رقمه ډیزاینونه په د مردانه، بچګانه او زنانه کې لرو. کوم ډیزاین داسې دی چې ستاسو څخه ډېر وځي او بازار کې ډېر خرڅېږي؟ ولا داسې ډیزاین هیڅ موجود نه په یوه کارخانه کې هم چې هغه یو جنس یو خلک ډېر خوښ کړي. دا د بازار تقاضا ده، په یو ولایت کې څوک یو جنس خوښي، بل ولایت کې بل خوښي، خاراتو کې بل رقم ډیزاین او رنګونه خوښیږي، نو دا مشخص نه. رئیس محترم که راته وایي چې بازارونه مو یوازې تر کابل یا د افغانستان تر نورو ولایتونو محدود دي که بهر هم صادرات لرئ؟ نه فی الحال ټول همدا افغانستان کې زموږ مال عرضه کوو او بهر ته صادرات نه لرو. آیا دکانداران او کاروباران خپل راځي له دې ځای وړي که تاسې خپل کوم دغه د رسیدګۍ کوم سیستم لرئ، کوم ټیم لرئ؟ دا موږ مارکیټینګ ټیم لرو، مارکیټینګ کوي عموما ګرځي او ځینې موږ آنلاین له طریقه هم فروشات لرو چې د میډیا له طریقه دی، البته د اجتماعي شبکې چې دي هغه چې په هر ولایت کې مشتری جنس چې کله وګوري د هغوی کیفیت وګوري موږ ته خپل اډر راکوي چې دغه جنس موږ څومره مقدار پکار دی. د یوې کمپنۍ مخ ته وړل دروند مسؤلیت دی، ستاسې ضرور نور کاروبارونه به وي، مصروفیتونه به وي، ځان په ځای څوک مسؤل لري دلته چې ته نه یې او ستا په نشتون کې هغه دغه کارخانې مسؤلیت واخلي؟ او زمونږ هر برخه کې یو مسؤل شته ده، لکه موږ په تخنیکی برخه کې مسؤل نفر لرو، په اداره کې مالی مدیر لرو او په مارکیټینګ بخش کې منشي لرو، همداسې په ماشینري بخش کې هم مسؤل کسان شته دي که زه هم که نه وم هغوی خپل هغه وظیفه ښه مخته وړي. د وروستۍ پوښتنې په ډول که راته ووایي
تر ټولو لوی خطر لوی ستونزه ستاسو کاروبار په جریان کې پیدا کیږي او پیدا شوي دي او په راتلونکي کې هم داسې یو څه ویره لري چې داسې ستونزې سره موږ مخ کېدونکي یو څه به وي د کاروبار په عموم کې ستونزې خو په هغه کې نه کېږي، یعنې سړی اټکل کوی نه شي چې څه ستونزه به رامنځته کېږي نه کېږي، ځکه د ستونزې رامنځته کېدل ډېر عوامل لري که نه. نو تر ټولو لویه ستونزه چې اوس فی الحال دلته په پارکای صنعتي کې موجوده ده، ځینې کارخانه داران ورسره په مشکل کې اخته دي، هغه یو د برق لویه ستونزه ده، ځکه د ماشینري عموما برق ډېر ضرورت لري او د برق ګنجایش افغانستان کې ډېر کم ده. په صحیح توګه باندې برق کارخانه داران ته نه ورکول کېږي، هغه که ورکول کېږي هم ځینې پرچاوي زښتې زیاتې لري چې دغه ټول د موادو ضایعاتو سبب ګرځي. په وروستیو کې ستاسې میسج ستاسې پیغام ورو خپلو هم مسلکو ته، څوک چې کمپنۍ لري، څوک چې د کارخانو آنران دي، همدا ډول دولت ته او نور هغه څه چې ستاسې په فکر کې دي له تاسو یې ورو. دولت ته زما دا پیغام دی چې دوی د داخلي صنعت ته وده ورکړي، هغه پروژې او هغه پالیسیانې د دولت لخوا عملي شي چې په هغې کې صنعت وده وکړي، ځکه صنعت د یو هیواد په حساب باندې د ملا تیر راځي. څومره چې صنعت په هیواد کې وده کوي، موږ د بهرنیو هیوادونو د استعمار نه خلاصېږو، په خپلو پښو باندې ودرېږو او دلته په هر کارخانه کې یعنې هر صنعتکار په سلهاو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. نور داسې ډېر عوامل شته دي چې هغوی باندې مثبت تاثیر اچوي، د ځوانانو بیکارۍ کچه کمیږي، د کار زمینه خلکو ته پیدا کېږي. دا ضرور نه ده چې یو ځوان ته د کار زمینه برابره وي نو هغه ولې په جرایمو باندې لاس پورې کړي، یا ولې دا کوشش وکړي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي چې هغه هم 100% کې خطر سره متوجه دي. او صنعتکاران نه مې دا غوښتنه ده په هر برخه چې فعالیت کوي کوشش وکړي چې د باکیفیتو موادو نه استفاده وکړي، داسې یو جنس بازار ته وړاندې کړي چې هغوی نه خلک راوځي اوسېږي او خپلو منځو کې هم سالم رقابت ولري. ډېره زیاته مننه رییس محترم چې موږ ته مو وخت راکړ او ستاسې له استادانو له تاسو سره مو ستاسو د کاروبار او ستاسو د مسلکي او هنري ژوند په اړه خبرې وکړې. ډېره مننه. کور مودن ډېر زیاته مننه. درنو لیدونکو، واقعیت د وطن تولید د وطن ویاړ وي. له دې در سره ملو تر بیا چې له یو بل تولیدي شرکت او هنري ځای در سره مخ کېږو، په پاک او متعال رب سپارم.